بخش نخست سرک گلباغ آماده قیریزی می شود. مسئولان شارولای کابل می گویند بخش نخست سرک گلباغ در مربوطات نواحی ششم و هفتم شهر کابل آماده قیریزی شده است. این سرک از ساحه قصر دارلمان تا شهرک فیصل امتداد یافته و به طول 3176 متر و عرض 33 متر طراحی گردیده است. حالی که سرک جور شد فهمی کل مردم آسوده میشه، از هر جا شهر زیبا میشه، وطن خوب معلوم میشه، فهمیم خاک گرد گم میشه. و پارسال که ما خدا چی تو خاک و گرد بود دکنا رو ریسه کنیم مارکتر ریسه کنیم کلش یک پلیس خاک هست. مشکلات دو طرفه موترها بسیار با یک ازدیام یک طرف که میره دیگر رفتن نمیتونه. ولی بندش بود موترها که لری از این سوام آمد از اون سوام آمد. شهر سرکونه دی رابندی زیاده لري. بل فسار او مازیګر کې خو بیخي زیاته رابندی لري. بل دا سرک تنګو ماشاءالله اوس ډیر ښه سو. اوس رابندی لا ورو ختم. به گفته مسئولان پروژه شامل ساخت آبروها، پیاده‌روها، گلدانها، سیستم تنویر و سایر جزئیات یک سرک معیاری است و قرار است در سال جاری به بهره برداری سپرده شود. بر بنیاد معلومات شارولای کابل بخشای اول و دوم این سرک پیشرفت کاری خوب داشته و به تازگی کار روی بخشهای سوم و چهارم آن نیز آغاز شده است. دا چې د آخر طبقه د بسکورس ده چې وروسته د نه بیا موږ پرایم کوټ کو سپری او دغه نه وروسته بیا موږ بندر کوټ شروع کو او اوله طبقه د اسفالت. سرک گلباغ در مجموع 13308 کیلومتر طول دارد و از ساحه قصر دارلمان تا سرک کابل لوگر امتداد می‌یابد. ایمانم عبدالعابد یو د انجینر صاحبانو د انساد ګلوبال شرکت څخه دا تقریبا 3.5 کیلومتره په طول باندې او د 3 کیلومتره په عرض باندې او شامل د ګلدانو او پیاده رو، بایسکل رو او جایچه نو دا ټول کې موجود دي. او سرک طبقات چې دي مینه سابګریډ لرو، درې لیره درې طبقې یعنی سابیس لرو او دوه طبقې بیسکورس لرو او همداسې بندر کورس او وایرینګ کورس. دا چې د آخر طبقه د بیسکورس ده چې وروسته د نه بیا موږ پرایم کوټ کو سپری او دغه نه وروسته بیا موږ بندر کورس شروع کو او اوله طبقه د اسفالت. ولایت از ولایت لوگر ولسوالی چرخ شریف شد. بلند جغاوات سید دکچه لب دریا دکچه مغزن همجه و خانه بکرای شده. سرک نه با همیتا خامه بو پخته کری بو کن بو و خرکری شروع بود بابای سرک صحیح نبونه. سرک جور شد و خیلی خوشحال میشه، مترها راحت میشه، سول حساب جور میشه. وقت زیاد کل کندوی بو کمی سرک به خراب بود. حالی که سرک جور شد فهمی کل مردم آسوده میشه، از هر جا شهر زیبا میشه، وطن خوب معلوم میشه،
فهمیدم خاک گرد گم بشه. او پارسال که ماندم خدا رسید تو خاک و گرد بود دکنا رو ریسه کنیم مال پترول ریسه کنیم کلش یک پلس خاک هست. اینی که سرک جا شود خاک است و نه گرد است فهمیدی. دکنا خوب زیبایی معلوم میشه، خوب معلوم میشه، وطن خوب معلوم میشه. یا وطن خوب است، آرومیست. اگه این سر بندون باشه مثلا سرک خراب باشه موتور کلش سال که سال میشه فهمی خراب میشه. سرک جور باشه نه موتور خراب میشه آسوده میره مردم هم خوشحال باشه یه خیلی خوب باشه. آرومی باشه حال آرومی باشه خوشحال هستین وطن خوشحال باشه خوشحال هستین مثلا سرک جور باشه زیبایی باشه ما خوشحال هستین. اسم من محمد ایوب غازی زاده ولی سیمنسر المتقاعد. در دوغابات این پیش اشیای مرکزی اینجا زندگی میکنم تقریبا 1 سال شده و در مدت 1 سال که نمی سرک از روز شروع شده و یه به مذاق هم برد میگم و به کیفیت هم میگم یعنی خودم بسیار امروز خوش هستم به خاطر زی که کار زیاد نسبت به کارهای دیگه که میکرد بسیار فرق داره. یعنی مردم از پیشش خصوصی حالی مشکلات دو طرفه موترها بسیار به یک ازدیام یک طرف که میره دیگر رفتن نمیکنه ولی بندش بود موترها کلری از این سو میامد از این سو نمیامد نفر دیگه سرک یکی بسیار خرد کلان نبود حال خود شکر الحمدلله سرک کلان شده دست راست جداد دست چپ جداد این حال که بسیار فراخی آمد فقط بگی یک آزادی آمتام آمده باشه. امارت اسلامی که آمده یعنی می کار پیشم برد و با اما پلان سردار داوود عملی کرده اگر یا بیخی سنگ اندازی کرده این عملی این منطقه نقشه نمیشه نمیمونه. این منطقه دوغاب این سرک تیر شد کوچهای فرعیش مثل خوشحال خان واره اورم نمیمون یک وقت یعنی ما خودم اوج زندگی میکنیم خانه اوج داریم نگاه بسیار راحت آمده بیخی مگر ما ایره برد بگیم که از نگاه اقتصادی برای ملت برای دولت برای عام مردم یک فرامانید که نمیگم در خارج یک نخواد باشه که باشه مگر افسوس که این کوچه‌های بند باز شود. ما میگم احساس ما اینمیه در قطره آخرین برد بگیم که بسیار زیاد به این سن اکسپایر خود بسیار خوش هستم از پیشتون به خاطر دی که راحتی برای جامعه برای مردم برای ولس برای عام ملت.
عبدالهادي یم په کابل کې اوسېږم ارزان قیمت کې ولا سړک سازي ماشاءالله ډېر خوندور کارونه روان کړي په کابل کې فی الحال ډېر سړکونه اوس پروژو ته په لار اچولي دي ډېر پروژو خپل کارونه او مسؤلیتونه ادا کړي دي دغه اوس هم دلته فی الحال کار روان ده ډېر خوندور کار روان کړی ده نو ښه دي مخکې پرتله اوس ښه دي سړکونه ډېر جوړېږي نو مخکې دومره کار نه و سوی افغانستان ته اوس ماشاءالله ډېر ښه ده ولا مشکلات خو ډېر دي بل دا د ښار سړکونه دي رابندي زیاته لري بل په سهار او مازدیګر کې خو بیخي زیاته رابندي لري بل دا سړک تنګ و ماشاءالله اوس ډېر ښه سو اوس رابندي لا ورو ورو ختمېږي دا لا بعد جوړ نه ده او سړک رابندي ختمه سوې داسې جوړ شي نو رابندي نور هم ختمېږي انشاءالله نو اسانتیا خو ډېره راځي ځکه چې مخکې به چا خبره چې کلینیک ته به د یو مریض رساو په ساعت یو نیم ساعت کې به رسېده اوس په نیم ساعت کې 15 دقیقو کې رسېږي نو دغه هم اسانتیا ده بل کاروبار سړی کوي هغه هم وظیفې ته هم سړی وختي رسېدی سي رسیدګي کېږي وظیفې ته نو همدغه اسانتیاوې دي موږ دوی نه نور هم لا خواهش زیات لرو چې نور هم شدید اوسي وطن لپاره دا خو وطن کار ده باید د وطن ته ښه کار وسي بل افغانستان د دومره کار نه ده سوی باید اوس ښه کار ورته وسي ځکه دا نظام خپل نظام هم ده نور خپلواکي هم خپله خپلواکي هم ده اوس مجبوره نه یو چاته ځکه افغانستان موږ خپل وطن هر څه لرو چې ویې کړو کار موږ ورته وکړو نو اسانتیاوې شته ماشاءالله اوس ډېرې اسانتیاوې راغلي دي